ټیک ټاک ټیک ټاک نومي مولا خیر ټیک ټاک ټیک ټاک به زیاته رسي ټیک ټاک حرامي ده نه جوړي ټیک ټاک کونی ده نه جوړي فاسق او فاجر ده نه جوړي ټیک ټاک در په غضب دی اخته کوي ټیک ټاک جهنم ته دی رسي پوښي خبره باندې وی ګوري چې کوي پښتانه د پښتنو بچي دا خیراتي جړاګان دا ټامیان یا لکان او ځان نه جنکی جوړی کړي او زیو د جنکو پودر علی او دا پلیت په دې په خونو باندې دا راکاږي او ځان نه جنکی جوړای زما استا بچي اے مسلمانانو زما استا بچي د الله نبی فرمایلیو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تاسو هر یو مشر او د هر یو نه به تپوس کیږي زما استا مشر دی خاند ورته پیسې راوړي کنه پلار سره تسبیح لاس کی د بچی غم نشتا کم خوانه پیسې راوړي تپوس نشتا زماده بچی څه حال دی د مخ باندې څه کړي دي د کپړو ته وګوره د لباس ته وګوره دا کپړې څنګه دي او تی دا موبایل وګوره ته د ټیک ټاک د کسي شی ورته ویل نو می سره صحیح ټیک ټاک تو وګوره چې ستاره پښتون جنکې ولکان پکې څومره لګیا دي تاسابونه به ناراضي پرېږ د بیمانه دا ایمان نه دی چې ته ساینسدان وایي چې ځمکه کې بخار شو بره وخته او سپوږمۍ ونیوله نه ګوره یاد ساته لمر یې ونیو یاد ساته دا خو ګوره اس یو خاکه د دوی جوړه کړې ده نور یاد ساتئ د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم په دور کې دقه رنګه یو ورځ دا لمر تندر ونیو لکه پرون چې نیولی شوی په لو چې نیولی شوی دقه رنګ او په دغه ورځ باندې ابراهیم رضی الله تعالی عنه د رسول الله سلام بچه دا وفات شو پنځلسو یا تلسو میاشتو او جاهلیت والا او دا خیالو چې یاره یو لوی سړی پیدا شي یا یو لوی سړی وفات شي نو د چا د خوشی یا د چا په غم کې دا انمر غم کوي او دا شی داسې کیږي یو لوی حادثه د وجه رسول الله سلام فرمایل نګوره یاد ساتئ دا انمر سترګه دا سپوږمۍ سترګه دا دواړه د الله مخلوق دی او دا یاد ساتئ دا قسم حالات چې راځي دا د الله د عذابونو نه یو عذاب دی دا عذاب دی ګوره دا سینس والا خبرې نه دي یوازې هغه وخت د الله نبی ویلی دي بیا ولا موس کړی دی او आवाज یې کړی دی ټول راځئ مسجد ته راځئ مسجد نبوي ته خلک راجمع شول او بیا رسول الله صلی الله مونځ وکړو او بیا خطبه وویله او خلکو ته وویله چې دا د رب عذاب دی دا د رب څه دی وایي شابس عذاب دی او نن سبا چې کم زمان دی کم دور دی داغه دور دی چې د الله نبی فرمایي ګرم بادونه وي سخت طوفانونه وي زلزلې وي او نور بندېدل پکې لا پاتې وو وګوره بله زلزله یو هفته بیانه کېږي زلزلې کنه دا زلزله دا انمر ډوبېدل دا ولې دا د دې ګناهونو اثر دی چې کوم ګناهونه نن مسلمان کوي او خاص طور باندې چې رب کائنات په کوم شیز خفه کېږي بېحایي فحاشۍ عریانۍ باندې هغه نن سبا د پښتون معاشره کې راغلی ده پښتون مشر اډو د کشر موبایل نه ګوري د هغې پیچا نه کوي د هغې معلومات نه کوي معلومات یې کوي څه کې کوي کار لځي که نه ځي دکان کولاوئ که نه کولاوئ کار له تلی دی که نه دی تلی پیسې راوړې ده که نه ده راوړې لوپر دې ته ویلی کېږي چې د دنیا کار نه کوي لوپر خلک څه ته ویله که چې د دنیا کار نه کوي ته لوپر وایي ښه او که بېدیني کوي ته لوفر نه وایي بېحایي کوي ورته لوفر نه وایي فحاشي کوي لوفر نه دی په دې فیسبوک او ټیک ټاکو کې ننوتی دی ځان نه جړا جوړ کړی دی ځان له بېحیا جوړ کړی دی ګانو سره خپل ځان خوځوي کوناټي خوځوي مخ خوځوي باډي خوځوي مخ نه د جنکو نه زیات جوړه کړې او دا رنګ جنکۍ خو لا پرېږده او پښتنو ته